دوستانو د ګیلمنې اصل حقیقت اوس ښکاره سول. له ګیلمنې سره په هغه ورځ باندې څه سوي دي کوم ورځ دي ته خلک ورغلي وو کور ته، نو د هغې ورځې د واقع مکمل حقیقت شاهنام خان پخپله ښکاره کړل. دغه انټرویو شاهنام خان مکمله خبرې په دې کې کړي دي چې هغه ورځ له ګیلمنې سره څه وسول او له کاشف سره څه وسول او کاشف اوس چیرې دی. نو دغه ویډیو مکمله ګورو د شاهنام خان له خولې نه د ګیلمنې په اړه باندې چې په هغه شپه له ګیلمنې سره څه وسول او کاشف اوس چیرې دی. دغه ټول معلومات په دا ویډیو کې ګورو. راځئ دغه ویډیو تر اخره پورې وګورو. د ګیلمن او دغه د ویډیو چې کومه چلیږي د کاشف په سوشل میډیا باندې داسې کیسه وه، څه مسله شوې ده؟ د اف آی آر چې ستاسو د دوانو د سیډه کم شوي دي، ستاسو د سر قیمت لګېدلي یا ستاسو پسې بد رد ویلي شوي دي یا ستاسو ډیټا دوی روباسلي، د دغې خلاف د اف آی آر شوې که نه د دې چې کومه په حاشي خوروي د دې خلاف تاسو اف آی آر کړ. ګیلمن سره چې کومه مسله ستا او د شاهنام خان روانه ده. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د شاهنام خان او د حنیف اوان د طرفه په ګیلمن باندې دوه اف آی آر شوي دي. ولې شوي دي تاسو ته پته ده چې دغه خلک په سوشل میډیا باندې فحاشي خوروي. نن سره دوی موجود دي. ریسنټلی د کاشف او د ګیلمن یو مسله هم راغلی ده چې په سوشل میډیا باندې ویډیو ډیره په تیزی سره روانه ده. څه مسله راغلی ده، ولې دغه لانجه شوې ده، دواړه راسره نن موجود دي. شاهنام خان دا راته وویل لومبې د ګیلمن او دغه د ویډیو چې کومه چلیږي د کاشف په سوشل میډیا باندې داسې کیسه وه، څه مسله شوې ده؟ داسې ده مونږ خو د کاشف یا دغه خدای د خزې خاون یو تعلق ته د خزې خاون په منځ کې څه کمیونیکیشن کیږي دا خو بای ته پته الله ته پته. خو د کاشف رور هغه دا وی چې د ما رور سره رابطه شو چې ته راشه او دلته کینو خبره کو. بیا الته دی په سبان روان شوی دي، دا مله ته پته چې په سر روان شوی دي. بیا بکول ضرور چې د پولیس ته کال کړی د پولیس والا په ساده کپړو کې راغلی ته دا پته نو چې دا پولیس والا دي. دا خیال جوړیدل دی طرف سو کسان دي هغه چاکو را وسته دی یا وسر چاکو یا چاړو چې هر سو پاغه باندې پای گزارونه کړی. بکول ضرور چې دا خپل سیلف ډیفنس هغه ته دا پته نو چې دا پولیس والا دي. چې کله ته پولیس والا پته ولګي چې دا پولیس والا دي هغه چاړه مو غردولا چاکو یې مو غردولا ایته وی چې را دې تانی ته زو مون خبرې لراغلیو. دا دی وخت کې هغه کاشف ال تکيري په کاشف باندې اف آی آر شوی دی. هغه کاشف دی ولی راغوستل سره راغوسه چې کاشف روزي نه بخپل دغه بیان ورکي. باقی زمونږه الحمدلله اف آی آر شوی دی. مونږه قانون تسترګی دی، پولیس تم سترګی دی او ان شاء الله مونږ د پولیس نه د انصاف طلبګار یو. مونږ دا غواړو چې یو کس په دې سټیټ کې راځي سټیټ چیلنج کوي چې زبا سړی دغه کم مړکم زبر سړی د بیزته 15 لک انعام کېدم. نو دا خو سراسری سټیټ چیلنج کول دي. د اف آی آر چې ستاسو د دوانو د سیډه کم شوي دي، ستاسو د سر قیمت لګېدلي یا ستاسو پسې بد رد ویلي شوي دي یا ستاسو ډیټا دوی روباسلي، د دغې خلاف د اف آی آر شوی که نه د دې چې کومه فحاشي خوروي د دې خلاف تاسو اف آی آر کړی؟ نه بیسیکلی خو زمونږ جنگ چې خو د فحاشۍ خلاف دی. په فحاشۍ خلاف مونږ راووتو دی کې الحمدلله خیبر پښتونخوا پولیس ډیر زیات ټیک ټاکرز اریسټ کو، هغه ته سزاګانې ملو شوې، ای په کې ډیره توبه وي چې موږ غلط کار نه کوو. زمونږ معاشره د زمونږ بچی دي، دا خو زمونږ حق جوړیږي چې ته وایې چې رورا خورې ته دا کار د غلط دا سم کا. ٹھیک شو. هر کور کې موبایل دی، هر ماشوم سره موبایل دی، هر چا سره موبایل دی. اوس مونږ ریته وایو چې تاسو دا ویډیو هر کور ته راسي، تاسو له کنټنټ سم کې دا پکې را پاسې د چې نه زنه ریاست منم نه آئین منم زه کولو شراب هم سکم کولو چرس هم سکم زما نسوک د تپوس کولو والا نشته. مو ورته چې دا خو ریاست ته دا خو سه بنانه ریپبلیک نه دلته قانون دی، ته چې غلط کار کوي ته سزا ملاويږي. هغه په دې جواب کې ولګی دا او زما او د حنیف خان د سر قیمت ولګولو، زمو د حنیف خان د بے عزتۍ قیمت ولګولو. مونږه هغه ویډیوز ایویډنس ټول لاړو اف آی ای ته او د اف آی ای نه پس لاړو پولیس ته. دوانو کوم په اف آی آر کو د لپاره چې موږ په دې ریاست کې اوسېږو زمونږ کار دی आवाज اوچتول د هر برای خلاف. اوس په دې برای کې مونږ چا سره پرسنل کیږو نه، خو یو انسان راځي هغه پرسنل کیږي زمونږ کورونو تر سي زمونږ د فیملی ډیټا راويستا هغه په مختلف خلکو لور کاغي پرولګي په سوشل میډیا باندې هغه میسجز ټول دغه کو سپریډ کو هغه تصویران هغه چې صدې کول شدي وک. مونږ خو د ریاست نه دا طلبګار یو چې یو کس غلط کار کوي چې هغه سزا ملوش. حنیف خان یو مهم سوال غنوم د ډیرو خلکو دغه وینا هم د اورډینس زما په ذهن کې هم راځي. تاسو په کې پی کې کار وکړو کم چې په هاش ټیک ټاک ورو هغه خلک تاسو جیل ته تانه ته کړل دا غینم ویډیوز وکړي، تر اوسه پورې تاسو په چای پایار نه وکړل. تا او شاهنام خان په ګیلمن پایار ولې وکړو؟ مجبور شو د خبره ته چې الریډي څنګه چې شاهنام خان خبرو کړه د حکومتي ریټ چیلنج کړی دی
زه بنانا ریپبلک نه دا چې هر سړی به روچتېږي که نن علي دی زیشان دی شهنام دی حنیف دی ایکس وائی زی دی هغې د خپل را روان د نسل د بقا جنگ لړاوی او په هغه مت کې د هغه په سر باندې لکه تاسو وګورئ لکه د زه نورو سټیټس نومونه نه علم خو په یو ځای کې د دنیا په یو ګوټ کې څوک د چا د سر قیمت نشي لګولی او دې موږ له وجه وښیي څنګه چې زمونږ ملګري وایي اکثر شهنام خان هم وایي موږ هم وایي چې موږ خو دې ته دوپټه ورچو لوپټه دی په خپله د خپل سر نه راکاږي موږ دی حیا طرف ته راکاږو موږ دی عزت طرف ته راکاږو که تاسو وګورئ د سوشل میډیا ایپس استعمال په یورپي کنټریز کې وګورئ په امریکا کې وګورئ په نورو داسې ترقي یافته ملکونو کې وګورئ هغې په خپل کاروبارونه کوي زمونږ خلکو ته صرف د خپل د جسم د دندې د چلیدو یو ذریعه ګرځولې ده حالانکې تاسو ټوله دنیا کې وګورئ نو په چرته هم په دنیا کې داسې ابیوزینګ لینګویجز چې کومه لکه داسې وي چې هغه غیر معاشرتي ژبه وي چې هغې کې کنزل دي هغې کې د خپل جسم ښودنه ده یا نور داسې کم کارونه چې کومي غیر اخلاقي نو ایون دا بل موږ انټرویو ورکوله وکیل خان لا هغه وی چې په امریکا کې هم د دې سیزونو اجازت نشته چې رته د خپل جسم پروموشن وکړي یا د چا ترټ سپورې خبرې وکړي یا د چا له تریټ ورکړي یا د چا له کنځلې وکړي نو زمونږ خلاف زمونږ اواز هم دغه خلکو خلاف روچتېږي او موږ دغه خلکو ته وایو چې تاسو ګوره زموږ روان نسل مه تباه کوئ دغه زموږ جهاد دی دغه زموږ یو سوال کوم په دې ځای کې حنیف خان دا ګیلمنې سره چې کومه مسله ستا او د شاهنام خان روانه ده آیا دا تاسو د فحاشۍ خلاف یې که نه په نن سبا کې دا تاسو پرسنلي دې سره دغه ایشوز روانه ده پرسنل خو ګوله موږ چا سره هم نه یو موږ خو اوس هم وایو دوی د روچت شي او دوی د خپلو ګناهونو نه لومبې د خپل الله نه یې توبه وباسي بیا د قام نه وباسي چې قام بچي دی په غلطو په رټو سپورو خبرو په کنځلو په دې څیزونو باندې مخته کړي دي زه وایم چې څنګه صدقه جاریه وي چې لکه سړی یو نیکي وکړي یو ځای کې کوي وکړي د هغې نه اوبه خلکو ته میلویږي بور وکړي یا بل داسې د فلا کار وکړي زه وایم دی د الله نه او د قام نه په یو ځای معافي وغواړي ځکه چې دی خو بچي د دې ګندګیرۍ ښکار کړی دی او خلکو ته یو اسانه لاره خوری چې بس خپل لوپټه وغورځو خپل کمیس وباسه او خپل رټې سپورې کنځلې شروع کړه په هغې باندې به تا ته پیسې ملوي دنیا کې بلا خلک دي زورور خلک شته مټور خلک شته ټول خلک چپ ناست دي په دې فحاشۍ باندې تاسو دواړه ولې راوتې ځان لمکار کتلی دی په دغې دمکو ته هم ځان نیولی دی او دغې بد رد ته هم ځان نیولی تاسو ولاړې اذان کېږي که نه تاسو اذان اورئ نو په دې اذان کې هم زمونږ د دې خبرې ترجماني د لومبۍ خو اذان کېږي پکار ده چې مونږ خبرې وکړو خو الله رب العزت او د الله رسول د دې خبرې لکه ګواه دی او الحمدلله مونږ په دې باندې دواړه ډېر زیات ویاړ کوو چې په دې دومره پښتون بیلټ کې په دې دومره مسلمانانو کې په دې دومره خلکو کې صرف زما او د سلیکشن کړی دا زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده اذان ویل کېږي زه یم چې په لنډو ټکو کې مونږ ستاسو دا پروګرام اخر پایي ته بوځو